د ازل او د قلم د ستر خالق په مبارک نوم ډېرو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. نن په خوښۍ سره د داسې یو شخصیت سره په څنګ کې ناست یم، د هغه چا سره مې نن مرکه ده چې هغه لیکوال دی، شاعر دی، ادیب دی، سیاستوال دی، قلموال دی او بالاخره وزیر هم دی. داسې یو شخصیت چې ډېرو لږو خلکو د ده په قدم قدم ایښودی او دغه پوړۍ او دغه بام ته ځان رسولی. تر اوسه پورې د ده 14 د منظوم کتابونه یا د نظم او د شعر اړونده کتابونه او 18 د نثر په سلسله کې د تحقیق، استدلال، اجتهاد او د څېړنې کتابونه چاپ شوي او 3 نور په لار دي چې انشاءالله ډېر زر به هغه هم چاپ شي. دوستانو، د کله چې موږ د شعر او د ادب خبره کوو، کله چې موږ د هنرونو خبره کوو، کله چې موږ د کلاسیکو او د ولسي او فولکلوریک ادبونو او د ژانرونو خبرې کوو، نو یو هغه نوم چې زموږ ذهن ته او زموږ ژبې ته راځي په هغو کې عبدالباري جهاني دی. مخکې د کعبې که بتخانې ته اړولی دی، ما د خپل جانان د کوڅې لوری پیژندلی دی. ستا شوربه مې څنګه د صنم له کوڅې وباسي، ما یې له منبره د بلال غږ اورېدلی دی. نن د جهاني لکه پانوس لمبه لمبه وینم، بیا دې څه الهام د زړه په ښار کې اورېدلی دی. نو د همدې الهامونو سره، هم د دې پیغامونو سره د دې شاعر تخلیقګر، انځورګر او لیکونکی زموږ په څنګ کې دی. زه مو نور انتظار نه اوږدوم، دا هم تاسو او دا هم ښاغلی عبدالباري جهاني صاحب. جهاني صاحب ستړی مه شئ. تشکر. راجسته درول هر کله راشئ. تا راته ووایه چې د وزیر صاحب نوم او لقب در باندې ښه لګي که د ملي سرود شاعر درته ووایم، کوم یو لقب درته دروند ښکاري؟ زما لپاره دواړه درانه دي، بس فقط جهاني چې مې وبولي بس ښه ښکاري. ډېر ښه. په شروع کې که دا راته ووایې چې د شعر او د ادب یو اړخ نظم دی او بل اړخ د یو لیکوال یا د یو دغه دپاره نثر دی. تاسو نثر هم ډېر لیکلی، لکه چې اشاره مې وکړله چې 18 کتابه مو لیکلي دي او 14 مو د نظم یا د منظوم اثار دي. کوم یو لیکلو کې ته راحت احساسوي او اسان دی درته؟ راحت کوم شعر دی، داسې ډېر تلاش او ډېره خواري نه غواړي. البته خپل بیک ګراونډ چې ما هر وخت ځوانانو ته ویلي دي چې د شعر دپاره داسې هم جانبه مطالعه لازمه ده او په خپله د شعر مطالعه لازمه ده. شعر کې بیا خصوصا د کلاسیک شعر مطالعه لازمه ده. نو هغه داسې شیان دي چې د مکتبه څخه تر فاکولټې پورې بیا په ژوند کې سړی چې علاقه ورسره ولري داسې ډېر زیاتې جبري مطالعې ته ضرورت نه پیدا کېږي. په خپله د شعر لوستل یو څه د نثر تر لوستلو اسانه وي. علت یې همدا دی چې زیات شعرونه معمولا لنډ لنډ وي، یوه غزل وي یا یوه قصیده وي. هغه لولې که سړی خستګي احساس کړي بیا مطالعه وي، نور بیا سبا لولي. ولې نثر هغسې نه دی، نثر یو څه ژوره مطالعه غواړي، همه جانبه مطالعه غواړي. د نثر لیکل هم خصوصا تحقیقاتي نثرونه، زما ادبي نثر فقط یو ناول مې یو وخت لیکلی دی د قومندان په نوم، هغه هم ډېره موده کېږي. د تاریخ نثر لیکل زه ګمان کوم چې تر ټولو ستونزمن کار دی. لکه دا دی چې سړی باید په تاریخ لیکلو کې دومره مطلق بې طرفه واوسېږي چې یو رشته قدر هم باید طرف احساس نشي. بل دا دی زموږ په دې پښتني ټولنې کې به ووایم چې زه په نورو ژبو کې دا شی نه ګورم. زموږ اکثره شاعران لکه د سیاسي مشرانو غوندې د پاخه شاعران، مشران شاعران چې دوی ته کله چې وفات کېږي هغوی ته د بابا لقب وایي. مثلا
رحمان بابا، خوشحال بابا، حتی حمزه بابا، دا زموږ په ټولنه کې د دې شاعرانو مقام همدومره لوړ دی چې لکه د سیاسي مشرانو احمدشاه بابا ته موږ بابا وایو، میرویس ته موږ بابا وایو او رحمان ته هم موږ بابا وایو. دغه د بابا کلمه یا د شاعر مقام څه فکر کوي پښتو ټولنه کې ولې دومره لوړ دی؟ د ټولو شاعرانو مقام په پښتو ټولنه کې هم لوړ نه دی. رحمان بابا په دې خاطر بابا بولي چې که تاسو وګورئ ټول شعرونه تر اوسه پورې ژوندي دي او څه چې لیکلي دي هغه یې د ولس په ژبه لیکلي دي. ډېر شعرونه دي چې ډېر ښایسته شعرونه لیکل کېږي مګر عمر یې ډېر کم دوام وي، فقط میاشت کال زیات دوام نه کوي. ولې د رحمان بابا کتابونه تر اوسه پورې هم چاپېږي، تر اوسه پورې لوستل کېږي، تر اوسه پورې توجیه کېږي، حتی فعالونه ورباندې اچول کېږي چې په فارسي کې خلک د حافظ پر کتاب باندې فعالونه اچوي او د پښتو ژبې لوستونکي چې دي یا پښتانه چې دي هغه د رحمان بابا پر کتاب باندې البته دا نو هم لکه خلک چې وایي هغوم د زور نه دی، دا نوم د شلم پیړۍ محصول دی مګر په دا شلمه پیړۍ کې چې دوی ته دغه لقب ورکړل شو په دغه کې په پېښور کې د ادیبانو په جرګه کې دا نوم دغونه دغه مناسب و د نامه سره چې یو دم په ټول افغانستان کې یا په ټولو پښتنو کې دا نوم تشهیر شو. اوس هېڅوک رحمان نه وایي، هر څوک چې پوښتنه جوړه کوي رحمان بابا ورسره لکه د ده د نوم برخه چې دا د نوم برخه ځکه شولې چې د نامه سره د بابا لقب شایدي. اوس که سړی بل چاته د بابا لقب ورکوي هغسې خوند نه کوي. مثلا غني خان دي ډېر خلک یې غني بابا بولي مګر خو ډېر لږ محدود خلک دا بابا کلمه استعمالوي. دا نوم د ډېرو خلکو حتی د خوشحال خان خټک سره خوشحال بابا لقب کم کارول کېږي نسبتا. خلک یې خوشحال خټک بولي یا خوشحال خان بولي مګر د رحمان سره هېڅ وخت څوک عبدالرحمن نه وایي یا رحمان نه وایي بلکې ټول خلک رحمان بابا بولي. شعر جهاني ته څه ورکړل او جهاني پښتو شعر ته څه ورکړي دي؟ یاره که شکست نفسي ډېره ونه کړم، ما په خپله پښتو شعر ته څه نه دي ورکړي. شعر ما ته راغلی دي او ما لیکلی. اوس هم خپله چې زه شعر لیکم چې تر څو پورې شعر راته راغلی نه وي چندانې مې تلاش کړی نه دي. البته ځوانانو ته مې هر وخت ویلي دي چې شعر باید که څوک شعر لیکي باید دا جدي ونیسي. شعر د ټوکو شی نه دی. شعر که څوک لیکي باید خواري پسې وکاږي، باید مطالعه ورته وکړي، باید پرله پسې یې ولیکي و دې ته متله نه شي چې ما ته شعر راغی بیا به زه شعر لیکم. نه، دی بیا کوښښ وکړي چې شعر ځان ته راولي. د ځان صفت ونه شي زه شعر ډېر لولم تر دې چې ډېر یې ولیکم. زه خپله تر اوسه پورې زه خپله هم فارسي شعر لولم هم پښتو شعر لولم. د شعر خبرې ته به بیا هم تم شو. دا زموږ په دې جامعه کې هنرمندانو ته بدبختانه یا دغه له تعصب سره وایم چې هنرمند ته موږ خپله ټولنه کې ډېر ټیټه سترګې ګورو. د دمو داسې الفاظ چې هغه باید ونه کارول شي. زه مخالف یم د دې خبرې. ډېرو هنرمندانو ستا د ناشناس په شمول په لسګونو تکړه مشهورو سندرغاړو ستا اشعار سندریز کړي دي. کله چې دا شاعران ستا شعر زمزمه کوي یا کمپوز کوي دوی له تا اجازه اخلي، دوی له تا غوښتنه کوي چې ته ورته ولیکي، که بې اجازې اخلي او تا ټولو ته اجازه ورکړې ده چې بس دا ستاسو ملکیت دی او څه مو چې خوښ یې هغسې ووایئ، دا څنګه حساب دی؟ ما څخه نه چا اجازه اخیستې ده نه ما چاته اجازه ورکړې ده. په خپله دوی ما شعرونه انتخاب کړي دي. زه چې رښتیا شي د فرمایش د اخیستلو استعداد نه لرم، نشم لیکلی. که څوک ما ته وایي چې پر دغه موضوع باندې او په دغه قافیه کې یا پر دغه کمپوز باندې د موزیک ما ته شعر ولیکه، ما په خپل ژوند کې نه دی لیکلی. ما چې څه لیکلي دي هغه ډاکټر صاحب ناشناس اخیستي دي یا نورو هنرمندانو اخیستي دي. هغه
زما سره یې سلا نه ده کړې. دا د دوی خپل انتخاب دی او د دوی خپل بېله اجازې یې اخیستی دی او کمپوز کړي هر وخت و. ما و هغه ناشناس چې زما هغه اول شعر واخیستي ساقي غاړه مې راوړې په زنار یې زینکي ته د ګناه په سیلابو مې دوزخونه توپاني که دغه شعر د ووایه پام کوم پس ته څلور پنځو کالو ما د سره ولیدله ما هېڅ سره لیدلې نه وه. دا شعر د انتخاب کړی و. زه څومره پوهېږم ته د ښاغلي کرزي ملګری او دوست وې او اوس په میاشت دی خو ډېر پخوا نه مو سره پېژندل. د کرزي په دوره کې ته وزیر نه شولې خو ته د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې د 18 میاشتو لپاره وزیر شولې. وجه یې څه وه ولې د کرزي صاحب په وخت کې نه شو د اشرف غني صاحب په دوره کې وزیر شو در حال چې دوستي تعارف او شناخت او یا د کلیګري مو له ښاغلي کرزي سره وه؟ ولا کرزي صاحب ما څخه غوښتنه نه ده کړې که هغه راته ویلي وای شاید هغه سره مې هم په حکومت کې کار کړی وای. ما څخه اشرف غني په خپله غوښتنه وکړې ما نه ما کرزي ته ویلي دي تر اوسه پورې هم ټلیفوني ارتباط لرو د اختر مبارکي سره وکړو یو بل ته مګر کرزي سره ما بیخي د نږدې پېژنم. هر وخت چې افغانستان ته به ورغلم کرزي به 2 شپې 3 شپې زه خامخا مېلمه کولم کور ته به ورتلم ماښام ډوډۍ به ورسره خوړله. د ما ته نه دي ویلي چې زما وزیر سره زه په کور کې ناست وم حکمت کرزي ټلیفون راته وکړي چې زموږ په کابینه کې 2 بسته دي. ما چې فکر وکړې ما ویل اشرف غني سره خو زه د تقریبا 15 یا 16 کلو راهیسې د اشرف غني سره هم پېژنم. ډېر عمر دی. ډېر عمر دی. د هغه سره مې چې مې پېژندل هغه ته زه اوس هم د یو عالم په حیث باندې احترام لرم یو محقق سړی و عالم سړی و او په سیمینارو کې مو برخه سره اخیستې وه سره پېژندل مو. بیا ما بس ډېر چورت هم پکښې کې ونه وم مال سمه ده. بیا د دې سره تقریبا نیم ساعت وروسته په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني ټلیفون راته وکړي ویل یې زموږ 2 وزارت دي یو د تحصیلات عالي وزارت یو د اطلاعات فرهنګ وزارت نو زما ستا لپاره اطلاعات فرهنګ وزارت خوښ دی په دې چې یو خو د شعر او ادب سره علاقه لري او د تلویزیون او د ریډیو سره سابقه لري او دا بل وزارت چې دی بیخي جنجالي وزارت دی تشکیلات یې ډېر زیات ما ول مقصد کار دی زه درځم نو بیا ورغلم د اطلاعات وزارت او وخت چې مې وکتل چې کار مې نه سوی کولی لکه مخکې چې مې ورته وویلې چې بنده تر خپله وسه پورې کار کوي نو شفان مې جاني صاحب زموږ په دودیزه یا په کلیواله ټولنه کې موږ یو مثلث لرو په مثلث کې خان ملک او ملا دا چا حد او سرحد او برید معلوم چې کومه خبره به راله نو د دې په ځای چې خبره دواره خولې ته لاړه شي غوټه به په لاس خلاصېدله او د علاقهداره ولسوال او والي نه مخکې به دوی فیصله کوله. دا مثلث ولې مات شه او چا مات کړي؟ دا مثلث په لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا په دغه کې موجود و په پښتني ټولنه کې موجود و او زموږ زمامدارانو هم دا مثلث ساتلی و. یو ډول د کلتوري تقدس په حیث باندې ورته کتلي یا د ټولنیز تقدس په حیث ورته کتلي وه. خو دا مثلث په خپله مات سو هغه وخت چې د ثور کودتا وشوله نو د ثور د فاجعې څخه وروسته جهاد شروع شو نو او د جهاد سره جوخت پرله پسې که تاسو فکر کړي انقلابونه راغلل انقلاب پسې راغی مجاهدین راغله مجاهدین پسې طالبان راغله طالبان پسې امریکایان راغله امریکایان پسې بیرته طالبان راغله نو په دغو نه پرله پسې شدیدو تحولاتو کې چې په ټولو کې خارجي قواوې هم مداخله ولري تر اوسه پورې نو دغه ډول مثلث په هره ټولنه کې موجود وي ماتیږي حتی په ایران کې چې فقط یو اسلامي انقلاب راغلی دی هم هغه ټولنیز قراردادونه یا هغه ټولنیز ساختمان چې
د رضا شاه تر سقوطه پورې په ایران کې موجود و هغه مات شوی دی، هغه موجود نه دی. که څوم په دې کې دغه یو انقلاب راغلی، مګر په افغانستان کې پرله پسې دونه تحولات راغلل او ډېر ژر پرله پسې راغلل او په ټولو کې خارجي مداخلې موجودې وې. خو عامل یې د ثور کودتا وه، شروع یې له هغه ځایه وه. شروع د ثور د کودتا څخه وشوله، ځکه چې د هغه په مقابل کې اجتماعي عکسالعمل لکه څرنګه چې دوی شدید عمل وکړي، خو هغونه عکسالعمل هم شدید وي. دا ستاسو دا جواب ما بلې خواته دی یو سوال پوښتنه دا پیدا کېږي چې ښه نو دا تشدد دغه توندلاري یا دغه مفکوره یا دغه ایډیالوژي دا نو له کومه شوله؟ اوس بالخصوص کې د ډیورند خط دواړو خواو ته یا په مجموع کې پښتانه په ډېر تورن دي چې دوی تر نورو زیات دغه کوي توندلاري دي، تشدد خوښوي او دوی د ټوپک په ځای باندې د قلم په ځای باندې ټوپک او د سولې په ځای باندې جګړې ته ډېر میلان او رغبت لري. آیا د دې نظریې سره تاسو موافق یاستئ چې پښتانه رښتیا هم تشدد خوښوونکي او دغسې توندلارۍ د لارې لارویان دي؟ فکر کوئ؟ برعکس ما هر وخت ویل دي چې پښتانه په دنیا کې که یو سوله غوښتونکی قوم وي هغه به پښتانه وي. پر پښتنو باندې جنګ تحمیل شوی دی، پښتانه جنګي قوم دی، مګر چې جنګ پر تحمیل شي هغه وخت یې جنګ کوي. هغه وخت پورې پښتنو هېڅ وخت جنګ نه دی کړی. مغولو پر تحمیل کړی دی، فرنګیانو پر تحمیل کړی دی، شورویانو پر تحمیل کړی دی، امریکایانو پر تحمیل کړی دی، پاکستانیانو پر تحمیل کړی دی. تر څو پورې چې پر پښتنو باندې جنګ تحمیل شوی نه دی، تر څو پورې چې پر پښتنو باندې تعرض شوی نه دی، پښتنو جنګ ته غاړه نه دی. یعنې دا ایډیالوژي یا دغه نظریه د پښتنو خپله نه ده، خپل شوې ده. بالکل زه د دې سره مخالف یم چې خلک پښتانه جنګي قوم بولي، ځکه چې ما چې هر وخت پښتانه کتلي دي یا د پښتنو تاریخ ما کتلی دي، پښتانه په دفاعي حالت کې دي، پر پښتنو باندې تعرض شوی دی. البته ډېر قومونه دي چې تعرض ورباندې شوی دی، مقاومت یې نه دی کړی او یا لږ مقاومت کړی دی. پښتانه برعکس د خپل کلتور څخه، د خپلې خاورې څخه، د خپل مذهب څخه، د خپلې ژبې څخه ډېر تند دفاع کوي. د ثور د کودتا په مقابل کې چې عکس العمل وسو، ایله کې همدغه و چې که نور محمد ترکی یو کار څوک و، هغوی د خپله ټولنه نه پېژندله، که څه هم په دغه ټولنې بچیانو په دغه ټولنه کې زېږېدلي وو، مګر خپله ټولنه یې پېژندلې نه وه او د هغو پر عنعناتو باندې په اوله میاشت کې حمله شروع کړه. خلقیانو له بده مرغه په دغه باندې نه پوهېدل او د دوی پر عنعناتو پر کلتور باندې یې دغه وکړله، حمله وکړله. دغه البته دوی به سزا لیدلې وي یا نه وي لیدلې، خو قوم سزا ولیدله. جهاني صاحب ته شاعرې، لیکوالې، محقق دې خو ټول خلک یې مني، حتی ستا مخالفین هم په دې اعتراف کوي چې ستا په قلم کې ډېر زور دی او ډېر رنګ دی. خو په یعنې حال کې ته یو سلسله خلک په تا باندې نقد هم کوي. ستا مثلا وایي تا په دې وروستیو کې د فتوا په باره کې څه مختصر بحثونه او څېړنیزې مقالې دې ولیکلې او تر هغې مخکې تا د وهابیان څوک دي په نوم باندې بیا کتاب هم شته، تر څومره چې زه پوهېږم په هغې کې تاسو ځینې احادیث یا د حدیث په نوم باندې مقولې نقد کړې. نقد په تا باندې دا دی چې ته یو شرعي عالم نه یې، ته په کوم اساس باندې تا دغه فقهي هغه مذهبي احکام به ووایم چې هغه تا نقد کړل، یا دا چې د هغې سره د مقابل کې د خپل نظر وښوده او بل ځینې احادیثو باندې چې تا ته صحیح نه ښکاره کېدل هغه تا دغه کړل، تا وویل چې دا نه دي، در حاله کې چې ته د حدیثو عالم نه یې، ته یو لیکوال شاعر یې، سیاستوال یې، مګر ښکاره ده چې شرعي عالم نه یې. ولې دا انګېزه درته پیدا شوه دغه خلکو ته تاسو څه وایي ستاسو خدمت کې؟ ما برعکس ما پر احادیثو باندې هېڅ وخت انتقاد نه دی کړی،
ما فقط شعار هر وخت دا تر دا د مخه لا ما د تصوف اسلام کتاب چې ما ولیکي خو تاسې به لوستی هغه هم ډېرو خلکو په دغه باندې پر سرحداتو باندې تېرۍ وباله په دې چې ډېر خلک دوی مقدس بلله او ما د چا خبره هغه د تقدس سرحد مات کړ دي مګر ما په خپله د دوی د کتابونو څخه په کتابونو استناد کړی لکه ما چې مخکې درته وویل چې ما کوشش دا دی چې هره لیکنه مې د دې مستند وي پاته شول احادیث ما خو پر احادیث باندې هیڅ وخت انتقاد نه کوي ما فقط لیکل دي چې په احادیثو کې تاسو وګورئ د یوې موضوع په ارتباط باندې مثلا 3-4 احادیث راغلي دي او یو د بل سره دغه دي تناقض لري نو په دې 4 احادیثو کې چې د یوې موضوع په ارتباط راغلي دي 4 سره خصوصي کېدای نشي نو باید یو پکې حدیث پکې وي یا مثلا بعضې شیان دي چې هغه عنعنیت ته داخل شوي دي مګر هغه په احادیثو کې یا په مذهب کې اصلا دغه نه لري موجودیت نه لري د هغو څخه مثلا یو د سنگسار مسله مثلا راخیسته ده چې تاسو په قرآن شریف کې سنگسار څوک مثال نشته راوړی قرآن شریف کې نشته اول خو تاسو ته معلومه ده چې دا موضوع ډېره اوږدېږي د سنگسار یوازې د زنا په برخه کې او د زنا د اثبات لپاره دونه سخت شرایط 4 شهود پکار دي چې هغه اصلا غیر ممکن دي دا د اختراع جل شانه رحم شي پر بندګانو باندې چې په دې برخه کې بیخي ډېر حدود ټاکلي دي چې هغه حدود ورتېرېږي او بالاخره به ښځه نو هغه اخرین حد 100 دورې دي حضرت عمر فاروق وایي چې د سنگسار حکم په قرآن شریف کې موجود وو او موږ د آیات لوستی نو زما سوال دا دی چې د قرآن شریف خو په یوه جنګ کې د صفین 900 قاریان په یو ورځ دغه سوي دي شهیدان شوي دي نو دا قاریان خو خلک وو چې د الحمد څخه تر والناس پورې ټول قرآن شریف دغه حفظ په یاد وو نو دا خو 15 شپږ حافظان دي د قرآن شریف دغه آیت چیرې وو ځکه په قرآن شریف کې خو موږ آیت لرو صریح چې حق تعالی جل شانه وایي چې زه یو آیت تر هغه وخته پورې نه منسوخوم او سایس څخه یې نه هېروم تر څو پورې مې چې هغه آیت د هغه معادل او یا تر هغه بهتر نازل کړی نه څنګه څه چې د سنگسار آیت د خلکو څخه ایر شو نو په یوه کې کوم آیت راغلی نو خو مقابل چې بل آیت نه موجود موږ مجبور یو چې په هغه آیت باندې استناد وکړو چې هغه په قرآن شریف کې موجود یو لاره ده چې ما خلاصه کړې ده د انتقاد لپاره چې موږ ټول مسلمانان یو نو په دې حساب باندې زه وایم چې دین مذهب او مذهبي کتابونه باید د انحصار څخه وایستل شي پاته شوله دیني زده کړې ملکزی صاحب ما دیني زده کړې هم البته تر 11 صنف پورې ما په مسجد کې سبق ویلی دي ملا منور اخوند د شیري صلاتو د قدري و د خلاصې دغه استاد ملا عبدالحمید اخوند د عقاید استاد مولا الستار اخوند د صرف و د نحوي استاد د تفسیر استاد مې و بیا مو تفسیر و عقاید په مکتب کې هم ویلي نو د مذهب سره خو موږ داسې جوخت راغلي مذهب څخه موږ بېګانه نه یو چې څوک یې تا مذهبي زده کړې نه دي کړي نو چې نه مې کړي خو ما خو د ځان څخه حدیث نه دی جوړ کړی خو حواله مې ورکړې ده چې دغه حدیث په دغه کتاب کې په دغه شماره راغلی که ما شماره نه یې ورکړې که ما صفحه نه یې ورکړې سي د نو خو زه وایم چې دغه حدیث یو څوک ووایي چې دغه حدیث نه دی سوي تا غلط راوړی زه به داسې ولیکم چې بابا بنده د صاحب خالي نه دی زه معافي غواړم چې ما دا حدیث مننه خو که په یوه جمله کې راته ووایي
د عبدالباري جهاني د ژوند تر ټولو نه خوږه خاطره چې همیشه یې خوله ورباندې خوږه ده او هغه احساس یې همداسې ژوندی ساتي او تاندې ساتي، هغه کومه ده په یوه جمله کې؟ او په عین حال کې د ژوند داسې یوه ناخوالې خاطره چې همیشه تا کړی او ځوروي وي، هغه به کومه یوه وي؟ دا شخصي د خوږه خاطره مې تر ټولو چې زما ژوند یې را جوړ کړی دی هغه د محمد صدیق روحي سره مرغلي معرفي کېدل دي. پر ما باندې تر اوسه باندې هم ګران دي، خدای دې وبخښي. زه په ژوند کې بیخي ډېر حمایه کړی یم، بیخي ډېره تشویق کړی یم، ډېره زمینه یې راته مساعده کړې ده. که صدیق روحي زما په ژوند کې نه وای، ما به نه په سیمینارو کې برخه اخیستې وای، نه به مې دغو نه لیکنې ته توجه کړې وای. بس چې څه راتلای هغه به مې لیکلی. او د ژوند تر ټولو ترخه خاطره مې ما د لومړۍ مېرمنې وفات. اخره پوښتنه دا ده جناب جهاني صاحب چې ته خپله ښه شاعر یې او د افغانستان بلکې د سیمې د پښتنو شاعرانو د شهرت په بام ولاړ یې. ته خپله چې لولې د کوم شاعر چې هغه ستا نه پخوا تېر شوي دي، تا ته په اصطلاح آیډیل درته ښکاري، هغه شاعر څوک دی چې ته د هغه شعر لولې او ته ترې هم خوند اخلې او هم ترې زده کړه کوې؟ هغه څوک دی؟ یو خوشحال خان دی، یو غني خان دی. دوه دي. دغه دوه مې ډېر قدرمنو دوستانو، دا وه د ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب سره زما ځانګړې ناسته او مرکه. زه هیله من یم چې تاسو د ده په دې خبرو کې داسې ناویلې خبرې اورېدلې وي چې هغه ستاسو دپاره جالبې وي او تاسو د لومړي ځل دپاره اورېدلې وي. تر روان پروګرام مو په رب سپارم. یار زنده، صحبت باقي.